بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. جمعه مبارکه مو په خیر تېره سوې وي. راځو بیا هم د تېر درس په ادامه خپل مایکروسافت اکسس راخلاصوم. د رن منو د لارې یې راخلاصوم. MS اکسس دلته به یو نوم ورکو. نوم ستاسو خوښه دار نوم چې ورکوئ زه MMD نوم ورکوم. هغه ځای مشخصول چې چیرې موږ خپل ډیټابیس ثبتوو هغه مې لومړۍ ورځ بحث درته کړی دی چې فولډر راخلاصوو. په فولډر کې ډاکومنټ ته راځو. هر ځای چې ثبتوئ زه F ډرایو ته راځم. د F ډرایو څخه دلته آنلاین کلاس ته راځم. آنلاین کلاس چې مې راخلاص کړي او دلته MS اکسس انتخابوم. راځم اوپن کوم یې. په دې ځای کې د MMD په نامه ثبتوم. راځم پر کریټ باندې کلیک کوم. یعنې ما خپل ډیټابیس په F ډرایو په آنلاین کلاس په MS اکسس فولډر کې ثبت کړي. نور چې زه ټیبلونه جوړوم هر څه چې جوړوم په دغه MMD ډیټابیس کې ثبتېږي. MMD ډیټابیس چیرې پروت دی؟ په F ډرایو کې بیا په آنلاین کلاس کې پروت دی. ستاسې د ثبت سره فکري هر ټیبل، هر کیوري، هر فورم، هر ریپورټ دې ته جلا جلا ځایونه موږ نسو مشخصولی. یوازې اول چې د اکسس راخلاص کړي ډیټابیس دې جوړ کړي په کوم ځای کې چې دې ثبت کړي نور ستا ټوله کړنې اجراات په هغه ځای کې په هغه ډیټابیس کې ثبتېږي. ډیټابیس دې بیا په هغه موقعیت کې به ثبت چیرې چې تا غوښتي. دا زموږ د ثبت پروسه وه. د ثبت سره باید چې همیشه اشنا اوسئ او فکر مې ورته وي چې موږ یوازې ډیټابیس ثبتوو. په ډیټابیس کې په زرهاوو ثبت تاسو لرئ. دا ټوله ثبت یوازې په MMD کې دی. یعنې هغه اول نوم چې تاسو ډیټابیس ته ورکړئ. دا نور ټیبلونو نومونه چې لري هر کار چې ترسره کوئ دا بیا په جلا ځای کې ثبت. راځو تېره ورځ مې پر ټیبل او د ده پر د فیلډ او فیلډ پر ډیټا ټایپ باندې بحث وکړي. نن راځو په ټیبل کې یو بل څه موږ لرو. که چیرې ډیزاین ویو ته موږ راسو دلته ټیبل د هغه ټیبل 1 سیدي نوم یې. دلته موږ څه لرو؟ په دغه ID نمبر کې دلته موږ یو شی لرو د چیز په نامه پرایمري کی په نامه. پرایمري کی د چیز لپاره استفاده کیږي؟ چې شي ده پرایمري کی. پرایمري کی عموما د ډیټابیس بحث دی. چې شي دی د ډیټابیس جوړولو بحث دی پرایمري کی. راځو نن پر پرایمري کی باندې بحث کوو. یا اصلي کی پرایمري کی چې شي ده. وات از پرایمري کی؟ همیشه چې ډیټابیس جوړوي یا بل څوک ډیټابیس سره اشنا وي دغه څه پوښتنه وکړه پرایمري کی یې بیخي زده وي ځکه په ډیټابیس کې کاریږي. لنډ که درته ووایم وایي primary key is the key when we apply it by any column so we will not be able to put the duplicate record on that column and we will be able to put the primary key only in one column in the table is called primary key. یعنی پرایمري کی هغه کلي ته ویل کېږي چیرې چې موږ پر یو کالم باندې اپلای کوو موږ به نسو کولی will be not be able to put the duplicate یعنې تکراري ریکارډ به موږ نسو کولی چې په دې کې څه کړو انزرټ کړو. او بله یوه ځانګړتیا د پرایمري کی دا ده چې په ټیبل کې یوازې پر یوه کالم باندې اپلای کېږي پر هر کالم باندې نسو موږ اپلای کولی. How to apply primary key په یاد ولرئ څنګه پرایمري کی موږ اپلای کوو. یعنې په یو ټیبل کې موږ څنګه پرایمري کی جوړه کړو. سټیپ بای سټیپ پریکټیکل. دا به اوس لاړ سو عملي کار ته چې څنګه کولی سو چې هغه موږ ترسره کړو. Now the primary key will be applied and یعنې کله چې موږ اپلای کوو that column and then when we want to enter the record in the table so we will not be able to insert the duplicate record in this column because the primary key has been applied by this column. یعنی کله چې موږ پر یو ټیبل باندې د پرایمري کی اپلای کړه نو موږ به بیا نسو کولی چې یو ریکارډ دوه ځلې ثبت کړو.
یعنی که چیرې په یو صنف کې ته داخله لري یو شاګرد 2 ځلې ځان ثبتوي په سنټر کې دغه رقم یې بل ځای دغه رقم یې نو که چیرې د تذکرې نمبر ته ونسي په افغانستان کې د تذکرې نمبر تکراري نه راځي هغه څه شي دي جلا جلا د ټلیفون نمبر تکراري نه راځي یو د ثبت نمبر ولري کتاب ولري هغه تکراري نه راځي یعنی هغه څه چې تکراري نه راځي هغه خانه ورته پرایمري کې ونسه هیڅ وخت به ستا په ډیټا کې یو کس 2 ځلې ځان نشي ثبتولی note and that column when it is not come duplicate we will now یعنی موږ باید پر هغه کالم باندې اپلای کوو چیرې موږ پوهیږو چې په دې کالم کې باید تکراري ډیټا رانسي دا مې لومړی بحث د څه شي دی د نن ورځې درس چې پرایمري کې دوهم درس که انشاءالله که وخت و پر فیلډ پراپرټیز باندې به کلیک وکړو فیلډ پراپرټیز څه شي ده وایي فیلډ پراپرټي معنی تغییرات راوستل د هر کالم په ساحه یا په هر ټیبل په یو کالم کې تغییرات راوستل عبارت له څه څخه دي فیلډ پراپرټي دي فیلډ پراپرټي موږ 2 ډوله لرو یو جنرال دی بل لوکاپ ویزارد دی پر دې به بحث وکړو چې چیرې دی او چیرې کاریږي اول خپل پروګرام ته راځو پروګرام مې خلاص دی دلته موږ کوم ځای ته راغلي یو ټیبل کې یو فرض که زه آی ډي مې یاده جوړه کړې ده د هغه څخه وروسته نیم دی بیا هم څه شی دی اف نیم دی اف نیم دی د هغه څخه وروسته جاب دی او د هغه څخه وروسته پرووینس دی چې پرووینس یا ولایت پرووینس او بیا مې څه شی دی ډیټ اپ سټارټ دی یعنی د شروع تاریخ دی او د شروع په تاریخ کې به څه شی واچو دلته به ډیټ ور واچو ډیټ ان ټایم بل به څه شی واچو پیس به ور واچو په پیس کې به څه شی واچو کرنسي به ور واچو ما سی و خپل مشته راړي او بل به څه شی ور واچو کرنسي څخه وروسته به همداسې دی موږ دغه ټیبل جوړوو کنټرول ډبلیو هم یس کوم دا مې جوړ کړي ټیبل ډبلیو هم اوس خو دلته پرایمري کې اوټ نمبر وله که زه دلته ولیکم چې خان د جان زوی وظیفه آیټي ده ولایت یې ارزګان دی چې څه دی ارزګان دی ډیټ اف برث دی که دا رقم ولیکې چې 2025 د دوهمې څلورم هم دی درته راځي او پیسې څو دي 3000 روپۍ دي د هغه څخه وروسته بل موږ په دې ځای کې شی نسو لیکلی ځکه دی چې څه دی اوټ نمبر دی دا اتومات دی یخي که زه دلته ولیکم چې ګلاب د خان زوی او دلته منیجر دی او ارزګان دی او دغه څو دی تاریخ یې 2024 د دې ودی او پیسې مې نور واچولې یعنی دا جدول موږ سره جوړ کړي اوس که زه چیرې راسم پر دې باندې پرایمري کې اپلای کوم یعنی زه راځم بیرته ټیبل ډیزاین ویو ته راځم په دې ځای کې یو بل څه شی راچوم تذکره وراچوم تذکره انټر کوم دلته به څه شی واچوم نمبر به واچوم زه راځم پر تذکره راسته کلیک کوم دا پرایمري کې کوم که چیرې ستاسې فکر وي دلته د آی ډي څخه راغله چې شته د آی ډي څخه پرایمري کې راغله تذکرې ته یعنی موږ آی ډي زه آی ډي بیرته راخمه دلته آی ډي راخمه نو یعنی شمیره وراچوم اوټ نمبر یې نه کوم خالي نمبر یې کوم چې خپل اتومات نمبر موږ نمبر ورته اخلو انټر کوم موږ نه لرو یعنی نمبر اوس مې تذکره پرایمري کیک راځم کنټرول ډبلیو وهم کنټرول ډبلیو چې مو وایي هغه به راسره وکیږي index or primary key cannot contain a null value this way تذكرة راس زه بیرته دلته پر اپلای کوم یا دا بیرته زه اړوم بیرته کنټرول ډبلیو وهم یو بل ټیبل جوړوم کریټ ته راځم
پر ټیبل باندې کلیک کوم، بیرته راځم رسته کلیک کوم، ټیبل ډیزاین ته راځم، دوهم ټیبل موږ جوړوو. دلته راځم لیکم آی ډي نمبر مې هغه صحیح دی، بل راځم څه لیکم نیم دی، او بیا مې جاب وظیفه ده څه ده جاب، او بیا مې څه دی بیا مې فروینس، د هغه څخه وروسته زه ډیټ وهم، د هغه څخه وروسته بیا کرنسي وهم، فیس یې کرنسي دی، کالکولیټ نه کرنسي، او بیا د هغه څخه وروسته سکوک نمبر ټاکم، دا مې څه دی نمبر. اوس راځم پر دې ځای باندې څه کوم پرایمري کې اپلای کوم، کنټرول ډبلیو وهم یس کوم، یعنی په دوهم ټیبل کې زموږ په څه باندې پر تذکره نمبر باندې پرایمري کې اپلای شو. اوس که زه چیرې راسم دلته ولیکم چې خان د جان زوی، ولایت ارزګان، تاریخ 2024 د دوهمې دریم، او پیس یې هم دی دونه. اوس که زه راسم دلته ولیکم چې د ده نمبر دی 23 دا خو ولاړی. اوس که راسم دلته ولیکم چې ګلاب د بهار زوی او د ارزګان دی، او تاریخ یې څو دی 2024 د دوهمې دریم، او پیس هم دی 300. اوس که راسم دلته یو بل تاریخ ورواچوم هغه صحیح دی قبول یې کړئ، لمبر که ورواچوم، مګر که راسم زه دلته ولیکم چې طاهر د ظاهر زوی د کندهار دی، او دغه رقم تاریخ هم څو دی 2024 د 4 دا شی، او راسم دلته څه ورواچوم پیس ورواچوم. اوس که راسم 23 ورواچوم، غلط مې کوي هلته 23 نه دی، خیر یو به بل ورواچوو. زه راځم یاسین ورواچوم، یاسین د بلال زوی، او دغه رقم د کوم ځای د ارزګان دی، دا هم تاریخ 2023 دا تاریخ ده، او معاش یې څو دی معاش یې 15,000 روپۍ دی. اوس 23 او 43 راچوم سنټر دی کې دی موږ ته څه وایي the changes you requested to the table were not successful because they would create duplicate value، یعنی دا کوم چې تغیرات چې تا په ټیبل کې راوستل دا به نسي سکسسفول، یعنی کامیابه به نسي، ځکه چې تا ډوپلیکیټ یعنی بل تکراري ریکارډ ورواچوي. نو موږ نسو کولی چې تذکره نمبر دی د دې څخه وروسته ډوپلیکیټ یا تکراري ورواچو. نو دې ته پرایمري کې ویل کېږي چې موږ یې بېرته په دې ځای کې راوګرځول، که دې ځای ته زه یو شی ور اضافه کړم انټر یې کړم، هغه به اتومات شي قبول به شي. د دې څخه وروسته هغه رقم د ټلیفون نمبر، که فرض که زه راسم پر دې ځای راسته کلیک وکړم، ډیزاین ویو ته راسم، بیا راسم په دې ځای کې یو څه ورواچوم فون نمبر ورواچوم، ته راسم نمبر انتخاب کوم. اوس راسم پر دې ځای باندې راسته کلیک وکړم، دا پرایمري کې کوم، یعنی دا ځل موږ څه شی پرایمري کې کوي فون نمبر. یو ځای ته دستي فکر یې پر هر کالم چې زه د پرایمري کې انتخابوم هغه بل څخه راواړي و دې ځای ته، ځکه موږ هلته ویلي وو چې پرایمري کې یوازې یو ځل په یو ټیبل کې موږ کارولی سو. پر دې هم کنټرول ډبلیو وهم، وایي دا بیا اوس نه کېږي، پرایمري کې که بېرته کنټرول ډبلیو هغه تذکرې ته بېرته اپلای سوله. یعنې کله چې تاسې یو ټیبل جوړوئ د لومړی به هغه خانه انتخابوئ چې پر خانه باندې موږ اپلای کوو، که په یو ټیبل کې 2 ځلې جوړه شي هغه بیا دی نه قبلوي، یعنې لومړی به پر هغه ټیبل باندې څه کېږي اپلای کېږي. دا اوس زموږ پرایمري کې، یعنې پرایمري کې زموږ د ډوپلیکیټ والیو د مخنیوي دپاره استفاده کېږي. دا و زموږ نننی درس تر فیلډ پراپرټي پرې ورسېدو. نن مې یوازې ما کمپیوټر کې چارج نشته، لږ دی، پر چیز باندې بحث وکړئ پر پرایمري کې باندې، او سبا به د خیره پر فیلډ پراپرټي باندې بحث وکړو چې په هغه کې فیلډ سایز دی، پرمټ دی، انپوټ ماسک دی، کاپشن دی، او دا ډېر شیان دي. پر دې ځای باندې بحث وکړو چې زموږ د کالمونو پر تغییر او تبدیل باندې بحث کوي. تر راتلونکي درس پر الله سپارم، مخ ته مو ښه، الله مو مل شه.